شهباز شریف وایي په ګاونډ کې تروریزم موږ ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف تېره ورځ چهارشنبه د خپلې کابینې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د پولې هغه غاړې ترهګري پاکستان ته د منلو وړ نه ده. د پاکستان نوي ټاکل شوي لومړي وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان سره وروستیو کې د دې هېواد ستونزې زیاتې شوي او ان په افغانستان کې د پاکستان د بمباري تر کولو وروسته پر ډیورنډ کرښه افغان ځواکونو پر دې هېواد برید کړی دی. شهباز شریف دغه خبرې د خیبر پښتونخوا د میرعلي سیمې د قرباني شوي پوځیانو په ماتم کې وکړې چې پکې 8 تنه پوځي سرتیري ووژل شول. د پاکستان صدراعظم بې له دې چې د افغانستان نوم واخلي ویلي که د ګاونډي هېواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره دې ښکاره وي چې موږ به په هیڅ ډول د پولې له بلې غاړې د تروریزم هیڅ بڼه ونه زغمو. د پاکستان لومړي وزیر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو په اساس ورته معلومه شوې چې په میرعلي کې د تېرې شنبې حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوې وه خو پاکستاني چارواکو اسناد او شواهد تر دا مهاله نه دي وړاندې کړي. د میرعلي تر پیښې وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبې سهار په پکتیکا او خوست کې 2 کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د افغان حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول چې په ځواب کې افغان حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل چې پکې د پاکستاني رسنیو له قوله یو قومندان وژل شوی او 4 سرتیري ژوبل شوي وو. څېړونکي په دې باور دي چې ښایي د افغان او پاکستاني حکومت ترمنځ لویه جګړه رامنځته شي چې زیان به یې دواړو هېوادونو او خلکو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په خپل هېواد کې د روانو ګډوډیو پړه پر افغان حکومت اچوله خو افغان حکومت بیا دا تورونه همیشه رد کړي وو.